بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن جاءت يوبلا واقع إبراهيم عليه السلام ذكر ده إبراهيم عليه السلام چې ده الله پاک نه سوال کړو یا رب ته به دا مړي څنګه ژوندي کړې وإذ قال إبراهيم رب أرني ما ته وښیه زما ربه کیف تحیي څرنګه به ته مړي ژوندي قال ولم تؤمن الله پاک ورته وفرمایل ابراهیم علیه السلام ته ته یقین نه لرې ستا په دې خبره یقین نشته چې د مرګ نه بعد چې دا خلک به ژوندي کېږي قال بلا ابراهیم علیه السلام یې ولیدل یوه خبره غوال شوه ابراهیم علیه السلام ته د مرګ نه وروسته چې کومه زندګي ده او ژوندي کېدل دي په دې ورته یقین و ځکه چې پیغمبر او ډېر خبرې چې د پیغمبرانو معجزې او مشاهدو کې هر وخت چې د الله پاک قدرتونه د هغو مخې ته په ډېرو موقعو باندې هغو په مخه باندې مسلسل د الله پاک قدرتونه یې نو څنګه به یقین نه و بالکل یقین و په دې باندې لیکن صرف په دې کیفیت کې په دې ذهن کې یو انتشار و قال بلا ولکن لیطمئن قلبي لیکن چې زما زړه چې دی دا په سکون شي او په اطمینان شي او په دغه کیفیت کې چې دا به څرنګه الله پاک پورته کوي یعنې مختلف طریقې کېدای شي هغې پورته کولو لپاره دا طریقه به یې څنګه وي او دا فطرت دی چې د انساني کوم شی چې انسان لیدلی نه په مشاهده کې نه راغلی یعنې لیدلی نه نو اگر چې د هغې ورته ډېر یقین ولې نه کوي او خبره داسې درته خفه ده چې دا بالکل داسې ده لیکن چې دا لیدلی نه نو دا ذهن چې دی مختلف صورتونه جوړوي داسې هم کېدی شي داسې هم کېدی شي داسې هم کېدی شي نو ابراهیم علیه السلام د صرف په دغه کې دغه و صرف هغه ذهني انتشار چې دا به څه کیفیت نو په دغه کې دا ذهن چې دی دا داسې بیا مختلف صورتونه جوړوي نو هغه انتشار یې صرف په دې زړه کې و چې دا به څه طریقه وي نور په دې یقین و چې د مرګ نه بعد چې دی زندګي شته لیکن دا تر کیفیت پیسې ولکن لیطمئن قلبي چې زما زړه سره دی دا به سکون شي او په قرار شي یو صورت ورته متعین شي اوس یې صورت نه متعین شي نو بیا انتشاري د ذهن کې انتشاري نو صرف دا صورت یې متعین کوو قال فخذ أربعة من الطير الله پاک ورته وفرمایل فخذ أربعة من الطير چې څلور پرندې چې دی هغه ونیسه فصرهن الیک ځان سره یې عادت کړه الله پاک ورته وفرمایل وایي څلور پرندې راونیسه بیا ورته داسې ونه وي چې صرف څلور پرندې راونیسه بالکل یې د ځان سره عادت کړه یعنې داسې عادت کړه چې ته ورته کله اشاره کوې په تا پسې راځي یعنې ستا په اواز را باندې راځي خلک مانوس یې کوي بالکل لکه خلک چې په کور کې هغه مرغۍ وساتي نو بیا بالکل د هغه په اواز او هغه چې ویني منډه پسې وي چې ډېر وخوشي نو ښایي د ځان سره مانوسه کړه او دا ولې چې بیا وروسته چې دی هغه الله پاک ورته هغه کیفیت ښایي چې څرنګه انسانان دا د مرګ نه وروسته چې دی زه ژوندي کومه لیکن چې دا ورته مانوسه شي بیا به ورته دی وروسته اواز کوي نو چې په ده باندې دا کیفیت هم ناشنا نه چې دا کېدای شي دا نورې مرغۍ الله پاک چې دا ماته وخوري نو چې ښه مضبوط ته یې وپېژنې ستا سره یې وخوشي ستا سره عادت شي ستا په اواز باندې راځي نو ځان سره یې ښه عادت کړه نو چې کله عادت کړي نو د هغې نه بعد چې دی ذبح یې کړه او بیا یې چې دی د دې هډوکي د دې دا کم وزرې او د دې دا غوښه دا هر بالکل چکني چکني کړه یعنې بالکل ټوکړې ټوکړې کړه بالکل قیمت یې جوړه کړه او د دغې قیمې نه وروسته چې دی بیا په خپل دغه باندې چې ستا کم غرونه خوښي په مختلف غرونو باندې د دې نه مختلفې حصې کېده دا مرغۍ بالکل وټه کوه هر څه یې حل کړه هغه بڼې مڼې او هر څه چې دی په یو بل کې ور بالکل چې دی قیمه یې کړه او بیا چې کم غرونه ستا خوښي هغې باندې د دې نه مختلفې ټوکړې کېده یعنې چې په څومره غرونو باندې دي او د دې نه ټوکړې چې دی دا کېده دا څومره یو په دې بالکل قیمه شول په یو بل کې دا ټولې په مرغۍ چې دی ټولې یو بل حل شوې بیا په مختلفو غرونو باندې کېده لرې لرې کېده چې ستا څنګه خوښوي ثم اجعل على كل جبل منهن بیا یې کېده په هغه غر باندې على كل جبل په هغه غر باندې منهن د دې مرغو نه دې څونه جزءا ټوکړه ثم ادعوهن یأتینک سعیا بیا یې راوبله دې لره یأتینک سعیا دې به تا ته په منډه باندې راځي نو چې کله دې دا ابراهیم علیه السلام دغه شانتې وکړه مرغۍ عادت کړې یا د هغې نه وروسته چې ذبح کړې ټوکړې ټوکړې کړې په مختلفو غرونو باندې کېښودې چې په مختلفو غرونو باندې کېښودې بیا ته الله پاک ته اوس اواز وکړه بیا تا پسې په منډه راځي وایي دقه شان چې ته څنګه اواز وکړو او مختلفې ټوکړې د هډوکو او د غوښو او د وزرو بالکل په خپل کیفیت باندې جمع شوي او ابراهیم علیه السلام پسې راغلی یأتینک سعیا دا پسې په منډه راځي دا به یې په هوا هم نه وي راغلی دې نه دا پته لګي چې دا په هوا چې د انسان د نظر نه بیا ورکې شي نو بیا انسان ته دا اشکال کېدای شي دا کېدای شي نورې مرغۍ وي نو دا سعیه په منډه به راځي تا پسې به داسې را روانې ته به یې ګینې ستا نه مخکې به دا را روانې همدغه مرغۍ وي نو دغه شانتې وشوه الله پاک ورته دا کیفیت وښو چې دی مړي چې دی بعد الموت
یعنې د مرګ نه بعد چې کوم حیات او زندګي ده دا به په داسې طریقې باندې دا داسې چې دی دا اجزا چې دی دا څومره منتشره شول لیکن بیا هم الله پاک را ژوندي کړل او څوک چې د مرګ نه بعد د زندګۍ نه او بعث بعد الموت د مرګ نه بعد د پورته کېدو نه چې انکار کوي د هغو ټول نه غټ اشکال دا دی هغو په دې باندې دا سوچ کوي خپل عقل جنګوي چې دا انسان چې دی دی مړ شي بیا خاورې شي او هغه خاورې چې دی هغه هم بیا خورې وړي شي دغه شان هغه هډوکي هم ګډوډ شي او کله انسان چې دی په یو واقعه کې مړ شي کله په هوا کې والوځي کله ویوسي نو بلکل هغه مهي وخوري وغیره نو هغه ذرات چې دی هغه بلکل ورک شي نو دې هم دغه به د ټول نه غټ اشکال به هغو دا دی چې دا انسان خاورې شي نو دا خاورې چې دی دا څه چې دی اوبه ویسي بل ځای ته ویسي څه چې دی هوا وتښتوي دا څه چې یو طریقې ته بل طریقې خو خلاصه دا چې د انسان دا کم خاورې چې دا کم دا موجود دا خاورې دا بلکل خورې ورې شي داسې هم کېدای شي سمندرونو ته وغورځي بلکل لرې لرې لاړې شي نو بیا دې دغه ځای کې دا سوچ کوي چې دا به څنګه ژوندي کېږي دا به څنګه دغه واپس راځي یو ځای نه نو دې دا خپل عقل باندې دا قیاس کوي نو د الله پاک دا کیفیت چې دا کیفیت دې په خپل عقل دغه کوي چې انسان خو داسې نشي راټولولی نو دوی چې الله پاک هم داسې نشي کولی نو الله پاک ورته دا وښوه چې دا د الله پاک دپاره دا ګران نه دي بل دا انسان په خپل وجود کې سوچ وکړي نو د دې وجود نه ورته هم دا پته لګي دا خو غټه خبره ده وجود چې دی د انسان دا جوړ شوی دا د مور پلار د دې ذراتو نه جوړېږي دا ذرات چې دي چې دا کومه غذا حاصله کړې دي مور پلار دا د دنیا د مختلف ځایونو نه حاصلی شي د دې د غنم خوري یا وغیره بیا ټماټر یو شی بل شی دې ته سوچ وکړي دا دنیا د ذرې ذرې نه یعنې د یو ځای نه راغلي د بل ځای نه راغلي بیا هغه دانه په مختلفو کیفیتو باندې لوی شي دا خو د ده د مور پلار ده بیا چې د انسان په خپله دا چې د انسان چې لویږي که نه نو دا خوراکونه چې کوي دا د وجود حصه ګرځي نه دا غوښه ترې جوړېږي هډوکي ترې جوړېږي دا وجود پرې غټېږي نو دا کیفیت چې دی په دې باندې انسان به خپله سوچ وکړي نو یقینا چې انسان ته دا پته لګي چې دا وجود چې دی څنګه به دغه کېږي لکه انسان دی که نه دی اوس دا خوراک کوي نو دا خوراک چې دی نن سبا دوايانې دي دا دوايانې چې کوم د طاقت دوايانې وغیره دا د جز د انسان د بدن جز ګرځي نه حصه ګرځي نه د دې سره دا بدن غټېږي نه دا د کم کم ملکونو نه راغلي او د کم کم شیزونو نه جوړ شي نو دا د ذرو نه انسان چې دی دا وجود چې دی دا د ذرې نه چې جوړ شوی راټول شوی بل دا چې الله پاک په اولني پیر یو شی چې دی د ټول نه ګران کار په اولني پیر یو شی جوړولی کوم ایجاد چې کوي ساینسي ایجادات وغیره هر څه چې په اولني پیر باندې ګران یو پیر چې فارموله معلومه شي یو پیر یو شی جوړ شي نو خو بیا په دوباره ډېر اساني الله پاک په اولني پیر چې دی بلا اسباب هیڅ نه و بغیر د اسباب دغه نه الله پاک انسان پیدا کړی جوړ کړی دی نو په دوباره خو دا هیڅ ګرانه هم نه ده او اوس خو ساینس هم دا خبره ثابته کړې ده کوم چې ډي ان اے دی چې دی چې وایي دا ځمکه نه خوري دا بلکل دا چې دی دا په انسان کې دغه جز چې دی دا پاتې کېدی شي او د هغو نه دوی اوس دا دلیل نیسي چې یو د دې انسان چې دی ژوندی کېدی شي دا کیفیت نو د باس بعد الموت نه هغو دغه انکار کوي ګوره دا د الله پاک لپاره هیڅ ګرانه نه ده یو شی په اولني پیر پیدا کړی دغه رنګ یې په دوباره پیدا کړي او دغه ذرات چې دی دا به د الله پاک په حکم سره راجمع کېږي او واعلم پوه شئ ان الله عزیز حکیم چې بېشکه الله پاک عزیز غالب ذات دی زبردست ذات دی یعنې غالب ذات دی هر څه کولی شي یعنې په هره زمانه کې چې دی داسې کیفیت ښودی شي لکه اوس د ابراهیم علیه السلام دا یو کیفیت تپوس کړی بیا پرون موږ یو واقعیت به نور یې وویل چې دغه شانتې الله پاک کړي دا په هره زمانه کې داسې کولی شي زبردست ذات دی د هغه لپاره ګران نه ده څه مشکلات پکې نشته په هره زمانه کې د مړي را ژوندی کولی شي یا داسې خلاف عادت کارونه ښودی شي لیکن حکیم هلته حکیم ذات هم دی هره زمانه کې ځکه نه ښایي که په هره زمانه کې داسې قسم مثالونه موجود شي نو بیا به د ایمان بالغیب چې کوم ثواب او کوم اجر یعنې چې ستا چې په مشاهده کې یو شی راشي خو امتحان پاتې نه شو او د ایمان بالغیب پاتې نه شو نو حکیم ذات دی هر وخت کې چې دی داسې مثالونه نه موجود دي ترجمې ته وإذ قال إبراهيم او هر کله چې وی ابراهیم علیه السلام رب ارني اے رب زما وښیه ماته کیف تحیی الموتى څرنګه به ته ژوندي کړې مړي قال الله پاک فرمایل اولم تؤمن آیا ته یقین نه کوې قال ابراهیم علیه السلام وی بلا ولې نه ولكن ليطمئن قلبي لیکن چې زما زړه مطمئن شي قال الله پاک فرمایل خذ اربعه من الطير څلور مرغۍ راونیسه
فصرهن إليك मेरे ځان سره عادت کا ثم اجعل بیا وګرځوه على كل جبل په هر غر باندې منهن د دوینا جزءا ټکړه ثم ادعهن بیا را آواز وکړه دیتا یأتینک سعیا راځي به تا پسې په منډه منډه واعلم او پوه شه ان الله بشک الله پاک عزیز زبردست ذات دی حکیم حکمت والا ذات دی